د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره عمل پلاوي پروان ولایت ته د وکاري سفر په ترڅ کې د پروان پوهنتون په علمي شورا او د نویو شاملو شوو محصلینو لپاره د ښه راغلاست په مراسمو کې ګډون وکړ او د یاد پوهنتون شمالي دروازه یې پرانیسته. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د پروان پوهنتون په علمي شورا کې وویل چې موږ ټول باید په ګډه د دې نظام د ځواکمنتیا لپاره کار وکړو. دا کوم نظام چې الله پاک جل جلاله راوستلی دی، دا نظام تر یو خاص قوم او تر خاص ژبې تر خاص ولایت پورې تعلق نه لري. د دې نظام هغه معیار او محور اساس مرکزي نقطه د الله پاک دین، دیانت، اخلاص، تقوا ده. دغه شی باید د ټولو اساتذه کرامو په ذهن کې چې دغه مایوسي که چاته پېښېدل چې دا فلان ولایت به پر فلان ولایت باندې ترجیح لري، دا مایوسي دې لرې کړي. دا په اطمینان درته وایم چې ټول افغانان د افغانستان خلک په دغه نظام کې شریکان دي، د دې نظام آزاد دي. یو قوم، یو ژبه، یو ولایت یو خاصه ترجیح نه لري. وروسته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نویو شاملو شوو محصلینو لپاره د ښه راغلاست په مراسمو کې استادان او محصلین خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل. اوسنی نظام چې راغلی دی، په اوسني نظام کې مجاهد ځان ته مکلفیت لري، استاد ځان ته مکلفیت لري، محصل ځان ته مکلفیت لري. کوشش به دا وکړو چې هر یو خپل مکلفیت ته متوجه شي. دغه راز په یادو مراسمو کې د پروان پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلینو د خپلو پروژو لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړې چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له لوري نغدي ډالۍ ورکړل شوې او د هغوی د پروژو د عملي کولو ژمنه یې ورسره وکړه. همدارنګه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پروان پوهنتون د مسؤلینو او د پروان ولایت د مشرتابه پلاوي په ملتیا د پروان پوهنتون د شمالي نوي جوړ شوي دیوال او دروازې پرانیسته وکړه.